ملګرو د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. عبدالرحمن بابا فرمایي وی صاحبان چې د ارشاد دی مقتدا، چاریاران د پاک رسول دی پر اختیا. عبدالرحمن بابا زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د څلورو جفتو ملګرو باره کې وایي چې دوی د اسلام درنې هستی وي. د دوی خبرې د دې خبرې قابل دي چې مسلمانان یې ووري او ورباندې عمل وکړي. له اوله ابوبکر چې صدیق دی بهترین دی له یارانو په هر چا. په دې څلور ملګرو کې لومبی درجه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ده چې په رښتیا باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول نه جوخ ملګری و او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي. پس له ده نه بیا بهتر حضرت عمر دی چې حق باطل په عدل کړه جدا. د حضرت ابوبکر نه پس دویمه درجه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ده چې هغه په خپل انصاف سره په خپل عدل سره حق او باطل جدا کړه. بیا دریم پسې عثمان بن عفان دی، ذوالنورین یې نام پر روغه پر اختیا. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه پس دریمه درجه د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ده چې هغه ته ذوالنورین هم ویل کیږي. په هغه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه لوریانې واده وي، په دې وجه هغه ته د دوو نورونو والا یعنی ذوالنورین ویل کیږي. څلورم پسې بهتر حضرت علی دی له اصحاب اولیاء و کبریا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلورم ملګری چې د هغه د تره زوی هم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه و. هغه په اصحابو کې و د ټول نه لوی او اوچتې درجې مالک و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه باره کې ویلي چې زه د علم ښار یم او علی دروازه ده. څلور واړه څلور رکنه د اسلام دي، د اسلام کوټه بې دوی د بې بقا. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څلور واړه ملګري د اسلام درنې هستی او ستنې وي. د اسلام کوټه یعنی بلډینګ په دې باندې ولاړ دی. ته دې خدماتو نه انکار نشي کېدی. دې د اسلام په خورولو او ترقۍ کې ډېر زیات کار کړی دی. اصحاب د پاک رسول و لکه ستوري، همواړه د حق لارې رهنما. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابه په مثال د ستورو لکه څنګه به چې په تیاره شپه کې خلکو ستورو ته کته او د هغې په لاره باندې بتله، لاره به یې معلوموله. نو د دې د برکته هم چې دې په خبرو خلک عمل وکړي، دې سره دې ته د حق لاره معلومېدی شي او د تیرو نه راوتی شي. چې خلاف ته دوی له قوله له عمل کا، ته هغو خلل په دین کې شو پیدا. څوک چې د دوی د وینا او عمل نه انکار کوي او د هغې خلاف عمل کوي، نو د هغې په دین کې خلل پیدا کېدی شي. ما رحمان دي څلور واړه قبول کړي، دوی زما هم مقتدا دي هم پیشوا. عبدالرحمن بابا وایي چې دوی زما دپاره هم رهنما وو، زما امامانو ما ته دې اقتدا یعنې د دې پیروي قبول کړې ده.